ډیسکټاپ کنیکشن څنګه کولی شو چې موږ د یو پی سي نه د بل پی سي مکمل ډیسکټاپ یا مکمل کمپیوټر راوړو او دلته په خپل سکرین باندې کېږدو. دغه سټیپونه چې دي دلته ما لیکلي دي. اول چې دی آی پی ادرس او د هر څه کنیکشن به ستا برابر وي، فایروال به دې آف وي او ستا مکمل کنیکشن به جوړي. پس د هغې نه به راشي دلته کنټرول د وینډوز آر ووهه او یا چې د ریموټ ډیسکټاپ ته لاړ شه. وینډوز آر کې ایم ایس ټي ایس سی دا ووهه. ښه، دلته د ریموټ ډیسکټاپ چې دی دغه راته راکړه، دغه کوم سیسټم سره چې ته ځان کنیکټ کوې د هغې آی پی اډرس. نو زما چې دی 3 سیسټم دی، یو ته مې 1 ورکړی، یو ته مې 2 ورکړی، یو ته مې 3 ته. زه اوس په 3 کې ولاړ یم، د 1 مانه غواړي. 1 ته لاړو، دلته به پاسورډ ورکړې. 1 ته ما پاسورډ ورکړی C1 دلته ته نه پرمیشن غواړي یس پې کې. دا موږ سره یو سیسټم شو، هلته لاړو، د کلاینټ 1 ته ګوره داخل شو. هغه کم کمپیوټر چې دی هغه به لاګ اف شي او د هغې سکرین چې دی مکمل د هغې سکرین والپیپر دغه دی ما ټاکلی دی. هغه خپله دلته به موږ وګورو، په دې ځای نه ما راغستی دی. کلاینټ 1 ګوره ما سره دغه دی، دا ما سره کلاینټ 2 دی. کلاینټ 1 وګوره ما سره لاګ اف دی. لاړ به شي بېرته دې ته. اوس چې ته غواړې چې هر څه دی کې وکړې، زه ځم دا بل کمپیوټر نه دې نه یو څه شی راوړم. عکس راوړم، هر څه شی راوړلی شي، کولی شي چې د هر شی راوړلی شي. راشي دلته کنټرول وي پیسټ، دغه دی راغی. چې ته غواړې چې هر څه پکې وکړې کولی شي. دا 2 سیسټمه دي، خو د دې لاره کولی شي په هغې کې انسټالیشن وکړې یا د دې هغې کې نیټ استعمالوې او په دې کې نه استعمالوې، نیټ دې کې کارولی شي یا په دې کې استعمالوې، په هغې کې نه استعمالوې، د دې نه کارولی شي. نو ته کولی شي چې هر څه مشکل یا په دې یا په هغې کمپیوټر کې نو ته هغه د دې ځای نه جوړ کړې. دا موږ سره هاسټ کمپیوټر دی. اوس زه غواړم چې د یو څخه زیاته لیپټاپ سره د 2 پیسیانو په مابینځ کې، د 3 پیسیانو تر مابینځ کې چې یو هاسټ دی او 2 چې دي دا نور کلاینټس دي، چې د دواړو سکرینونه زه راواخلم. نو راځو بېرته دې ته او هماغه پروسس بیا کوو. ما سره دا 2 ښه، د دې چې دی پاسورډ C2 ما سره د دې پاسورډ دی. اوکې، دلته پرمیشن غواړي، اوکې به کې. دا اوس موږ سره دلته ګوره آی پی اډرس هم شته دی پاس ځای کې. کلاینټ 2 ته لاړه، بل چې و کلاینټ 1 و، دا کلاینټ 2 شو. اوس دغه یو سیسټم سره ما 2 نور سیسټمونه د هغې ډیسکټاپونه ما راوړله خپل ډیسکټاپ ته. اوس زه کولی شم چې د خپل پي سي نه د نورو 2 پیسیانو چې دي زه کار پکې وکړم یا د دې نه څه ویسم یا ورته راوړم. دا موږ سره د 10.0.02 یعنی د کلاینټ 2 پي سي دی او دا بل چې دی دا موږ سره 10.0.0.1 دا موږ سره کلاینټ 1 دی. نو که زه وغواړم چې زه
د دې نه دغه عکس ته یې کاپي کوم او دې بل پي سي ته دې پي سي ته جوړو نو کولی شم دا د عکس دلته رالی خلاصولی هم شم هر څه کولی شم ته مکمل د دې ځای نه سندرې یا ویډیو یا آډیو ټول مکمل چې هر ځای پې کتلی ایډیټ کولی ډیلیټ کولی هر څه شي دا دې ما وکتو د یو سیسټم سره مې دوه نور سیسټمونه چې یو 10.0.02 دی او دا بل چې دی 10.0.0.1 دی دا وصل کړی دی نور موخ نه نیسم پاک رب مسپارم د الله په امان